تاسو ته دا وخت یو بریکینګ نیوز درکو. د افغانستان پولې ته نږدې د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د پاکستان په فوج په کاروان باندې یوه چاودنه شوې ده چې له امله یو ولسي وګړي د وژل کېدو او 9 کسانو د ژوبل کېدو اطلاع ترلاسه شوې ده. د ذریعو وینا ده چې د شمالي وزیرستان د میرانشاه بازار نه 1500 ګزه لرې په سرګردان چوک کې دغه چاودنه په موټر سایکل پسې د تړلي بم د لارې هغه وخت وشوله چې د سیمې نه د پاکستاني فوج یو کاروان تېرېدو. کله چې دغه کاروان دغه موټر سایکل ته نږدې شو نو په دغه دوران باندې د ریموټ کنټرول د لارې په موټر سایکل پسې تړلی بم وچاودېدو چې له امله یو سیویلین یا ولسي وګړی چې دی هغه په دغه چاودنه کې وژل شوی دی او د دې ترڅنګ 9 کسان په دغه چاودنه کې ژوبل شوي هم دي چې پکې 4 ولسي وګړي او نور د پاک فوج اهلکار ښودلی کېږي. د دغه چاودنې ذمهواري تر دې وخته پورې چا نه ده قبوله کړې. د چاودنې نه وروسته په سیمه کې امدادي هلې ځلې شروع کړی شوي دي او ژوبل شوي کسان هغه هسپتال ته رسولی شوي دي. د نورو معلوماتو اپډیټس لپاره د وحدت نیوز سره اوسئ.